د ټایم مینجمنت تعریف څه دی؟ د خپلو اهمو کارونو لپاره د هغې د اهمیت مطابق وخت مقررول دې ته ټایم مینجمنت یا تنظیم الاوقات وایي. صرف ټایم ټیبل نه، ځکه ټایم ټیبل کې خدا دی کو اهم وي که غیر اهم وي لپاره وخت مقررول، او ټایم مینجمنت هغه دی چې د خپلو اهمو کارونو دپاره د هغې د اهمیت مطابق وخت مقررول دا ټایم مینجمنت دی. او ښه ټایم مینجمنٹ هغه دی چې کم وخت د خپلو اهمو کارونو دپاره مقرر که نو په هغه وخت کې صرف هغه کار کول بل کار نه کول، دا ښه ټایم مینجمنٹ. نو دویم دا ټیکنیکس زده کول دی د ټایم مینجمنٹ چې د خپل اول اهم کارونه وټاکو چې زما دپاره اهم کارونه کم کم دي، او بیا چې کم 24 غنټې وي د خپل اهمو کارونو د هغې د اهمیت مطابق هغې له وخت مقرر کو، نو هله به مونږ په لږ وخت کې ډېر کار کولی شو. اوس تاسو راته ووایئ زمونږ خلک نن روزانه خپل ټایم مینجمنټ دپاره څه ټایم ټیبل جوړوي؟ نو چې زه جوړ نه کړمه نو څنګه به زما ټول کارونه وشي؟ د دې مثال درته در کوم. لیکل دا ډېر زیات اهم دي. هغه څنګه؟ تاسو به تجربه زمانه ډېره وي ځکه چې بعضې پکې ډېر مشران دي، د هغې خو تجربه به ډېره وي. ټیک ده. اوس چې یو زنانه ده او هغه خپل خاوند بازار ته ولیږي چې ماله تا سودا راوړه، او دې دا سودا ونه لیکي چې ښه بس دغه دې لاړمه، نو چې دې لاړ شي نو هغه ټماټر یاد کړي، سرخي یاده کړي دي، پوډر یاد کړي دي، دنداسه یاده کړې، نور پالشي یاد کړی دی، نور داسې وغیره ذالکه هغې یاد کړي دي، او روجې غوړي یاد کړي دي، او ته چې ښه بس زه لاړمه. نو چې ته بازار ته لاړ شې رښتیا راته وایه چې لیکلي دي نه وي نو پوره به سودا راوړې؟ نو چې پوره سودا راوړې نو کور کې به دې غوبل نه وي، خامخا به غوبل وي. خو که چېرې لږ غوندې تکلیف مونږ وکړو، ولیکو چې کم کم کارونه دي هغه ځان سره ولیکو، او هغه پرچا ښه د باادبه خاوند غوندې جیب کې واچو او لاړ شو. بازار ته لاړ شي دا کار دا کار دا کار، خلک به تا ته خبرې کوي وروره خبرې مه کوه وروسته به ګورو، اول دا کار دا کار دا کار دا کار دا کار، ټول ختم کو ته راشه چې ټول په ټوله ستا سودا راشي نو کور کې به د جنګ جګړې وي، نسبتاً به کمې شي. معلومه دا خبره شوله چې کوم مونږ د خپلو کارونه ونه لیکو که نه نو د ایرېدو امکانات به څه وي؟ سیوا کېږي. نو دا ټایم مینجمنٹ نظام الاوقات لیکل دا ډېر زیات ضروري دی. کوم څیز چې تاسو په ګوته لیکئ که نه نو د دې په ذریعې سره ته فاین موټر سکلز وایو. دا مونږ چې الله رب العزت دا چې کوم سرمن جوړه کړې ده او دا دې کې چې دا کوم رګونه دي او دا کوم خواص خمسه دي د دې په ذریعې سره زمونږ برین ته دماغو ته هغه څیز ځي چې تاسو لیکئ هغه هلته نسبتاً سیو کېږي. او که تاسو دا خیالي چې نه دا هسې فرضي خبرې دي، تاسو ته زه صرف یو تجربه کوم، تاسو ته به اندازه ولګېږي چې په ژبه به مونږ سم نه وایو خو هغه میسج به دماغو ته ځي. مولوي صاحب ما سره لاس میلاو کړه. څنګه ښه یې خیریت دی؟ الله ښه دی. دوباره لاس میلاو کړه. د دواړو کې څه فرق و؟ څه فرق و پکې؟ لومبی کې مینه محبت جوش ډېرو او دویم کې کم و. لومبی کې د هغه سره اظهار ډېرو، دویم کې کم و. داسې به که نه ما په خولې څه خبره کړې ده؟ دا میسج څنګه لاړه ده د دماغو ته؟ ستاسو دماغو ته څنګه میسج لاړه؟ د دې په ذریعې سره مونږ چې څنګه لاس میلاو کړو ده ته پته ولګېده چې دا د مینې لاس دی او دا د نفرت لاس دی. دا ځکه خو مونږ وایو وی مونږ وکره لاړو وي هسې د لاس ګوتې راکړې نو پته ولګېږي چې دا مونږ سره نه لګي، ځکه خو د لاس ګوتې درکړې او چې چا سره دغه کېږي دا داسې لاس ورکړي، داسې ده که نه. نو چې کله تاسو یو څیز لیکئ نو دا اټومیټیکلی د هغې اهمیت دماغو ته ځي چې دا کار ډېر زیات اهم دی. نو ځکه د ټایم مینجمنټ لیکل لازم دی. درېیمه اهمه خبره، کلم چې ولیکو نو په جیب کې به یوازې نه ساتئ، تاسو خپل نظام الاوقات د روزانه، د هفتوار او د میاشتې به په خپله کمره کې یا کور کې به ځان سره لګوئ چې په دې ورځ موږ دا کارونه به کوو. دې ته موږ وایو ویژوالایزیشن. کله چې تاسو هغه څیز وینئ نو هغه هم دماغو ته پروزي.
نو چې کله هم تاسو داسې څیزونه وي چې هغه تاسو خپل د لار نه اړوي تاسو به نشي اړولی ستاسو دماغو کې به هغه پروتي او جیب کې به دا تحریر پروتي نو تاسو به اخوا دېخوا نه اړولی کېږي او تاسو به خپل منزل اړخ ته رسئ وخت په مو نه ضایع کېږي نو په لږ وخت کې به ډېر کار وکړی شئ